په بدخشان کې د اسلامي امارت لخوا تازه ده. په بدخشان کې د اسلامي امارت لخوا تازه ده چې په یوه اونۍ کې به افغانستان له چین سره ونښلول شي. په بدخشان ولایت کې د اسلامي امارت حکومت والی ادعا کوي چې دغه ولایت په واخان ولسوالۍ کې د سړک جوړولو د پروسې په بشپړېدو سره به افغانستان په یوه اونۍ کې په رسمي ډول له چین سره ونښلول شي. د بدخشان ولایت لپاره د اسلامي امارت حکومت والی محمد ایوب خالد ادعا کوي چې د یاد ولایت د واخان ولسوالۍ لاره به د یوې اونۍ په ترڅ کې په رسمي ډول له چین سره وصل شي. نوموړي د اسلامي امارت حکومت ته نږدې هریت راډیو سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د چهارشنبې په ورځ د دغې رسنۍ په ایکس شبکه کې خپره شوي ویلي چې د دغه سړک بشپړ کار او پخېدل قیرریزي به د روان کال په پسرلي کې پیل شي. هغه زیاته کړې چې د ورېښم لارې په نوم د دغه سړک د جوړولو چارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وې. هغه زیاتوي اوس چین سره وصل کېدو ته نږدې شوي دي. یوه اونۍ کې به وصل کېدل یې افتتاح شي. د دې سړک کار لا پاتې دی خو وصل کېدل یې او دا چې تر چینه پورې لاره هواره شوې ده دا تقریبا اختتام ته نږدې شوي دي. د راپورونو له مخې د دغه سړک د جوړولو چارې په 1400 میلادي کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې خو د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته ودرېدې. 4 میاشتې وړاندې د اسلامي امارت حکومت د کلیو د پراختیا او بیرغمنۍ وزارت اعلان وکړ چې د نږدې 50 کیلومتره سړک د جوړولو کار د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر له ګنبد څخه د چین تر پولې پورې 369 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوی دی. چین په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپل نوی سفیر لیږلی او په چین کې یې د افغانستان په سفارت کې د اسلامي امارت سفیر منلی خو تر اوسه یې د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین لا هم له افغانستان سره ښې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یا شمېر پوهان په ځمکې له لارې له چین سره د افغانستان نښلول د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم بولي او وایي چې په دې سره به افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لویې کچې ته ورسیږي. یو له دغه کارپوهان څخه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل سوداګري ډېره چټکه کېږي. موږ د نورو هیوادونو د ټرانزیټ له احتیاجه خلاصېږو. کرایې ټیټېږي. هیله ده چې دا برخه عملي شي او داسې ونه شي چې لاره وي خو اجازه نه وي او هغوی لاره په رسمي توګه خلاصه نه کړي. باید د سیاسي زمینې برابر شي او د چین دولت باید په دې موافقه وکړي چې موږ کولی شو له هغوی سره راکړه ورکړه ولرو. د چین حکومت تر اوسه له افغانستان سره د دغې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د سیاسي چارو یو کارپو طارق فرهادي وایي چې دا مسله به د سیاست له اړخه کوم بدلون رانولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین لا هم حاضر نه دی چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني او افغانستان ته تغییر ورکړي او دلته ډېره پانګونه وکړي. نو دا سړک د چین لپاره اهمیت نه لري خو دا د افغانستان لپاره ډېر مهم دی ځکه داسې یو هیواد دی چې ورته اړتیا لري. د سیاسي اړخه کوم بدلون نه راولي خو دا چې سوداګرۍ کې سهولت رامنځته کوي د دوو ګاونډیو هیوادونو په منځ کې نږدېوالی راولي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د ټرانزیټي لارو په کارولو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی.